سلام ملګرو، وخت او روژه مو نیکمرغه. خدای تعالی دې وکړي چې روغ جوړ او د صحت جامې به مو پر تن وي. ملګرو، د تیر په څېر نن یو ځل بیا راځو بولیش او بیریش پټرنونو په هکله خبرې کوو چې کوم بولیش پټرن ده او کوم بیریش پټرن ده. نن ورځ دوه پټرنونه ما تاسو سره غواړم په دغه هکله خبرې وکړم. یو اسینډینګ ده او بل فالینګ ویج پټرن ده. په دغه دواړو پټرنونو باندې له تاسو سره معلومات شریکوم. ویډیو تر پای پورې را سره وګورئ. او کسان چې زموږ یوټیوب چینل ته نوي راغلي یاست نو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. لومړي سر کې موږ فالینګ ویج پټرن په هکله خبرې کوو. فالینګ ویج پټرن څه ډول کار کوي؟ ګورئ، دا یو دغه ډول پټرن ده. دغسې یو پورته تګ یا اپورډ مو رامنځته شوی وي یا نوي رامنځته شوی یا په ډاون ټرینډ کې وي. یعنې د یو کوین قیمت زیاتره وخت په فالینګ ویج پټرن کې په ډاون ټرینډ کې وي، ښکته راغورځېږي. هر کله چې په دغه برخه کې بریک آوټ کوي نو موږ بیا ویلی شو چې دا به یو ډېر قوي پمپ ترسره کوي. البته په څومره چې د هغه کینډل وخت زیات وي په هماغه اندازه قوي پمپ کولی شي. نو اوس راځو موږ په ټریډینګ ویو اپلیکیشن کې دغه در پیژنم چې دغه کار او هغه هدف څه شی ده. را بسئ دلته به ویب USDT سرچ کوئ. ګورئ، دغه پټرنونه چې زه له تاسو سره شریکوم، تاسو راځئ په یو کوین کې تحلیل کوئ، په هماغه کې بیریش بولیش پټرنونه څیړئ، په کینډلونو کې 4 ساعته کینډلې څیړئ، همدغسې د یوې ورځې کینډلې څیړئ، د یوې هفتې کینډلې څیړئ. نو تاسو ته بیا معلومات کیږي چې رښتیا هم همدغه ډول کار کوي او که نه کوي. ګورئ ملګرو، که چېرته موږ د ویب دغه پټرن وګورو نو دا ورځ تر بلې راغورځېږي، راښکته کېږي. په فالینګ ویج پټرن کې قرار لري چې که چېرته بریک آوټ رامنځته کېږي نو د دې قیمت به ډېر پورته ځي. اوس د ډي کینډل ته موږ راځو. که چېرته اوس دلته د ډي کینډل وګورو او دلته ټرینډ لاین کرښې رسم کو. یو ټرینډ لاین کرښه همدغه سوه، همدغسې یو بل ټرینډ لاین را اخلو. مثال له دغې برخې موږ یو بل پټرن د فالینګ ویج پټرن دغه په کینډلونو کې رامنځته کړی. اوس ګورئ، دلته یې بریک آوټ کړی، خو دلته مهمه مسله دغه ده چې دا یو قوي ریزیسټنس یا د مقاومت کرښه د ویب USDT لپاره قرار لري چې که چېرته دغه کرښه ماتېږي، دغه سپورټ کرښه ماتېږي نو موږ بیا کولی شو په لانګ کې انټري وکړو. یعنې که چېرته تاسو سپاټ ټریډران واوسئ نو کولی شئ دغه هم له ځان سره واخلئ د اوږد مهال لپاره او په راتلونکي کې قیمت ډېر پورته لاړ شي. ځکه د دغه هغه کینډل تاسو وګورئ، د یوې ورځو په کینډلو کې فالینګ ویج پټرن جوړ کړی دی چې دا یو بولیش پټرن ده. ګورئ، په همدغه وخت کې هم تاسو انټري کولی شئ. که چېرته د دې قیمت دغسې راغورځېږي، زه یې بروش څخه استفاده وکړم تر څو صحیح ورباندې پوه شئ. ګورئ، که چېرته د دغه همدغسې قیمت راغورځېږي موږ به د دغه شاهدان اوسو چې دا ډېر نسي غورځېدلی. یو خو بولیش پټرن یې جوړ کړی، نو که چېرته راوغورځېږي بیرته په تیزۍ سره ریکاور کېږي او پورته تللی سي. دغسې وګورئ، د دغه قیمت به همدغسې یو حرکات ترسره کوي. شاید یو څه لاندې راسي او یا شاید لاندې هم رانسي او له همدغې برخې کله چې دغه ریزیسټنس یا د مقاومت کرښه چې د 50 یا $1 په شاوخوا کې د دغه لپاره قرار لري، د ویب USDT لپاره دا کرښه که چېرته ماته کړي نو موږ بیا ویلی شو چې د دې ټارګېټ به تر $4 او یا له دې هم پورته واوسي. نو دا فالینګ ویج پټرن ده. هر کله چې تاسو د یو کوین پر کینډلونو کې که د هفتهوار کینډلونو کې وي او یا یوې ورځې په کینډلو کې کولی شئ له ځان سره واخلئ. نو دغه فالینګ ویج پټرن هغه کارو چې ما تاسو ته وښودی. تاسو کوښښ وکړئ دغه کینډلونه دغه پټرنونه چې زه له تاسو سره شریکوم، راځئ یو کوین تحلیلوئ، یو کوین دغسې یو پټرن پکې ګورئ، بیریش پټرنونه چې کوم تشریح کړي دي او یې په راتلونکو کې تشریح کوو، په همغو باندې هم تاسو خپله ریسرچ کوئ، خپله پلټنه ورباندې کوئ. بل اسینډینګ ټراینګل ده. اسینډینګ ټراینګل دغه ډول یو پټرن ده. اپورډ اپ ټرینډ مو یو کوین په خپلو کینډلونو کې اپ ټرینډ مو رامنځته کړی وي او پورته خواته ځي، خو بیا د یو څه وخت لپاره په همدغه ډول حرکات ترسره کوي. بیا چې کله دغه ریزیسټنس یا د مقاومت کرښه ماتېږي نو له دې برخې به
ډیر قوي فهم کوي. یعنی که چیرته موږ دغه ډول یو پاټرن وګورو او دغومره اندازه باندې دوی دغه پاټرن جوړ کړی وي نو موږ بیا ویلی شو چې شاید د دې قیمت پورته لاړ شي ځکه دا یو بولیش پاټرن ده. ډیر امکان وي چې 100% امکان وي چې دغه برخه ماته کړي او د ټیسټ او د کینډل د تایید لپاره کینډل رامنځته شي او اپورډ موو ترسره کړي. نو اوس راځو موږ په ټریډینګ ویو اپلیکیشن کې درته ښیم. ګورئ دغه ډول یو پاټرن دی. که چیرته د یو کوین قیمت دغسې راځي بیا د یو څه وخت لپاره داسې کانسولیډیشن موډ اختیاروي نو موږ به په دغه برخه کې انټري کوو. په دغه برخه کې موږ کولی شو انټري وکړو. یعنې دغسې دلته یو ټرینډ لاین هم شتون لري. دغه ټرینډ لاین د دغه کوین قیمت نه پرېږدي چې ښکته خواته راسي او هر کله چې دغه ټرینډ لاین ته د دغه قیمت راغورځېږي له دې برخې بیرته بونس کوي. هر کله چې دغه ریزیسټنس مقاومت کرښه چې څو ځلې د دغه ریزیسټنس یا د مقاومت کرښې څخه ریجکټ شوی ده رد شوی ده دا په بریالیتوب سره ماتیږي بریک اوټ ترسره کیږي ریټیسټ په بریالیتوب سره ترسره شي نو د دې قیمت به بیا ډیر پورته ځي. نو دا یو څه ډول پاټرن سو یو بولیش پاټرن سو. ګورئ د یو کوین قیمت ده پورته خواته روان وي حرکات کې وي بیا دغسې یو کانسولیډیشن موډ اختیاروي. کله چې کانسولیډیشن موډ له دغې ریزیسټنس مقاومت کرښې چې څو ځلې ورڅخه رد شوی ده دغه کرښه ماته کړي او ریټیسټ په بریالیتوب سره ترسره شي کینډل رامنځته شي د ریټیسټ د تایید په خاطر باندې نو د دې قیمت به دغسې یو لوی فهم ترسره کوي. تاسو کوښښ وکړئ دغه پاټرنونه په کینډلونو کې وڅېړئ پیدا یې کړئ او له هغه وروسته تاسو کولی شئ په دغه برخو کې انټري وکړئ. یعنې کولی شئ دغه کې انټري وکړئ او د دغه کوین قیمت معلوم کړئ تر څو د دغه کوین قیمت پورته خواته ځي او که ښکته. که چیرته مثال موږ دغسې یو ټرینډ لاین هم ورسره رسم کړو نو دغه ټرینډ لاین ته راځي ورو ورو دغه برخې ته چې راښکته کېږي او بیا بریک اوټ کوي او په تیزۍ سره بیا له همغه برخې پمپ کوي. نو دغه بل پاټرن اسینډینګ ټراینګل ده دغه پاټرن چې له تاسو سره مې شریک. نو تاسو کولی شئ پیدا یې کړئ دغسې کینډلونه پیدا کړئ په کوینونو کې سرچ وکړئ د همغه کینډلونه یې تشریح او تحلیل یې کوئ په خپله باندې. تاسو خپله له ځان سره ډیر تمرین باید وکړئ تر څو په دغو پاټرنونو باندې وپوهیږئ. نو دا زموږ د نن ورځې ویډیو خدای تعالی دې وکړي چې یو څه مو ترې زده کړي او انشاءالله په راتلونکي کې به پر نورو ویډیوګانو هم له تاسو سره معلومات شریک کوم تر څو په پوره معنا سره له ټریډینګ سره بلد شو. نو په الله مې سپارم ښاد او